تاسو ورسئ عزیزانو دا دفتران مفتران ډېر بد خلک پاکستان یاره که د پاکستان حکومت چې هر چا پکې کړې وله باچي وزارتونه که دوی دوژخ لره نه ولاړو دا پاکستان حکومت که نه ولاړئ نو په دا پوه سه چې ګر دوژخ نسته صحیح سلو په دا پوه سه که نه نسي کېدلی ورسئ دا ظالمانو وطن څه تراره تباه کوي په پیسو باندې وزیر سو په پیسو باندې باچا سلو داسې دا دفتران لره ورسئ خپل یوه کونډه ورسي چې زما خاوین وفات سلو د هغه کاغذان دا دي زما هغه د پنشن راواخله د هغه رقم هغه چې کوم موږ له تنخواوې راځي دا خو را برابرې که والله کې ور برابروي ورسي به د دفترانو کې ناست دي اوس د هغه دفترانو والا چې بیا بل دفتر لره ولاړ شي بیا دی یاره مولوي صاحب والله شی خبرې کوي دا دفترانو کې څه حال دی هر سړی په خپل دفتر کې د فرعون ځای دی هر سړی بد خلک دي ما بله چاته ویلې ما ویله دا موږ خو بیخي ډېرې جنازې ورکوو که پنونه دي د پنونه دي تکبیرونه دي الله اکبرونه دي صفونه دي قسم په خدای داسې خلک شته ورسي په دا ظالمانو کې دفترانو کې ناست دي قسم په خدای په پارسل کې واچو د غی په قبر کې ښخ که نه جنازه غواړي نه کفن غواړي نه دفن غواړي دا هم پر ډېره ده چې موږ خالي په خاورو کې ښخ کړو داسې ظالمان شته د یتیمانو حق در پښو لاندې کړی دی د کونډې حق در پښو لاندې کړی دی د خانقاو د مدرسې او د اسکولو د یتیم خانې حق در پښو لاندې کړی دی بیا ته د جنازې لمونځونه کوي هېڅ د جنازې لمونځ نه غواړي والله کې غواړي اوس ملایان در ګرځوي بیا ملایان فتواوې راباندې شروع کې قسم ده کې غواړي دا خلک د جنازې لمونځ ولې دې په دنیا کې د الله سره د بغاوت اعلان کړی و چې زه پوهېږم زما کار پوهېږي ورسه وګوره د یو غریب کور به یې د یو غریب یو کوچنی دکان به یې په تحصیل کې د بل چا پر نامه ورړولی دی ولې ظالمه ته نه یې په خبر چې دا زما دی او ما ته 2 روپۍ راکړه راسه زه در شریک یم شته به تحصیل درته ورسئ پټواریان وایي داسې د غریب ځای دی د مهاجر ځای دی د یتیم ځای دی د یو کونډې ځای دی ته در ځای او ترتیب در جوړوم ما او تا کار سره جوړوو بس راشي وروره بیا و هغه ته داسې خبرې کښېږدي د 100 روپۍ ځای په 60 روپۍ ځینې واخلي په 80 روپۍ کې دي دوه سره شریکان یې دې ته جنازه جایزه ده سړی یې ورکړي جایزه ده ورسې دا رقم نو ګرد راواقعي شورم والا راواقلي پراپرټي والا راواقلي ابل راواقعي ابل چاته ویلې مال یو که خدای پاک په قبر کې پوښتنه نازه وکړي دا ته شورمانې کې دي دعاوې کولې دا تا چې دپاره کولې دا خو د دروغو مرکزونه وو دا د دوکو مرکزونه یو شورم جنې وباسئ هغه انډیوالۍ په خاطر یو جنې وباسئ صحیح سلو که الله پوښتنه راسه وکړه زه به څو ورته وایم دغه یوه خبره زما د جهنم دپاره کافي ده دغه دروغجنان رټلې دعاوې دې کولې د درواغو دعاوې دې کولې او څومره بد خلک شته خپل موټر به درته یری کې دا خپل موټر درته سونک کې پراپرټي والا به دا خپل یو کور په ګلۍ کې داسې صفتونه دروغجنانو ظالمانو دوژخیانو د دوژخیانو زامنو څه طرح مې د درواغ زده کړي دي هغه شیطان غریب چې موږ داسې موږ شیطان سړی خطا کوي قسم ده که شیطان په خبر لا دی په دې ظالمانو باندې صحیح سلو اوس بیا هغه نوی حکومت راغلی بس دا دی هغه د ایران سید ما بل وزرا غلی و بل وزیر اعظم لاړی سعودي لره ورور یې ولاړی چاینا لره د یو داسې و تجاران را روان دي پاکستان کې به تجارت خلاصېږي درواغ مه ووایاست درواغ مه ووایاست زموږ په دې وطن کې دا غریبان یې در په دره کړو زموږ صوبه یې در په دره کړه د ورځې په عربو روپۍ ځینې غواړي دفتران لره ورځي په عربو روپۍ په هر نامه چې وله په هر نامه واسویاست سعودي سوی تجاران را روان دي کاروبار شروع کوي ما ویل هغه ول ملا نصر الدین کړی وخت ول ماښام د خو غله ورل اغله چې ورالو نغله ګرځي د دوري ملا نصر الدین خو دغه کور چې پیدا کړی وای ملا نصر الدین ځاق پر وکي ول اخل ګما ولا که د ورځ په دې کور کې شی پیدا کړی تی د شپې په ګرځي مرج په دې وطن کې وسیج ولا کبل پیل دلې د تی د بار راز غلې دا ډېر لوی درواغ دی دا ډېر لوی درواغ دی